د لښکرګاه ښار دی هغه ښار چې تیر 2 کلونه وړاندې به هره ورځ د جنګ جګړو او ناخوالو شاهد و، خو اوس یې بڼې بدلون کړی دی او اوسېدونکي یې په ډاډمنه فضا کې ژوند کوي. د هلمند مرکز لښکرګاه ښار چې تازه یې د اوسېدونکو روح ارام اخیستی، په ډېر کم وخت کې د لښکرګاه ښاروالۍ په هڅو دا ښار په رنګونو پوښل شوی او پراختیایي کارونو ته یې د بل هر وخت په پرتله توجه زیاته شوې. لښکرګاه ښاروالۍ په روان کال کې د ښاري نظم، سمسورتیا او ښکلا لپاره خورا لوړ اهداف ټاکلي دي. یاد ریاست د روان کال په جریان کې د لښکرګاه ښار په مختلفو برخو او واټونو کې پراختیایي کارونه پیل کړي دي چې د لښکرګاه ښار د 4 لارو چوکونه، عمومي جادې او د ښاري نظم، پاکوالي او ښکلا لپاره رغنده پروژې پکې شاملې دي چې د ځینو 4 لارو او جادو د بیا رغونې چارې جریان لري. د لښکرګاه ښاروالۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د ښار په بېلابېلو برخو کې په نوي ډیزاین او د نوي عصر مطابق چوکونه جوړ کړي دي او تخریب شوي 4 لارې بیا ترمیم کړي دي. په دغه ښار کې سلګونه سولري پایې په برقي پایو بدلې کړي دي تر څو د ښار هره برخه روښانه وي او ټول ښار ته یې د شپې د خوا ښکلا ورکړې وي. د دوی په خبره ښار یې د پخوا په پرتله د برقي سیسټم له لارې ښکلی کړی دی او د رود پل یې چې پخوا ورباندې تېرېدونکي موټرونه او کسان د ستونزو سره مخ وو د څراغونو په مرسته روښانه کړی دی. ښار تر پخوا ځلانده شوی دی، ښکلی شوی دی. موږ په ښار کې تقریبا سلګونه سولري پایې چې وي هغه مو برقي پایو ته واړولې تر څو د ښار هره برخه روښانه وي او د ښار هرې برخې ته موږ د شپې د خوا ښکلا ورکړې وي. په دې سره سره مو د رود پل هم ښکلی کړی دی چې هغه کې هم د رود پله باندې شپې چې تېرېږي رڼا به وي، څوک به مشکل نه لري. او همدارنګه د ښار په بېلابېلو برخو کې مو په نوي ډیزاین باندې، نوي طرز باندې او د نوي عصر مطابق نوي چوکونه جوړ کړي دي، درې لارې هم جوړ کړي دي. د ښاغلي ابشار په خبرو دوی پلان لري چې په راتلونکي کال کې په نوي طرحې سره د ښار دننه پارکونه، نوي 4 لارې، لښکرګاه ښار ته داخلېدونکې دخولي دروازه او د هلمند کندهار پر لویې لارې باندې په څراغونو سمبال ګلدانونه هم جوړ کړي. سږ کال انشاءالله موږ هڅه کوو چې د تېر په پرتله باندې لا هم نوښتونه وکړو، نوي څه موږ وړاندې کړو تر څو د ښارانو د ذهني ارامتیا سبب وګرځي. موږ پلان لرو چې پارکونه په ښار کې نوي جوړ کړو، همدارنګه په ښار کې نوي 4 لارې هم ډیزاین شوي دي چې هغه به هم د کال په اوږدو کې جوړوو بیا. او همدارنګه دې سره سره موږ ځینې 4 لارې چې مخکې تخریب شوي دي یا ډېرې زړې شوي دي او ترمیم ته اړتیا لري هغه هم په نوي کولو باندې انشاءالله اخته یو چې په نوي ډیزاین باندې جوړ شي تر څو ښاریانو ته وړاندې شي. بل خوا بیا د لښکرګاه ښار اوسېدونکي په دغه ښار کې د پراختیایي او بنسټیزو کارونو څخه خوښ دي او تمه لري چې د ښار په ټولو برخو کې دغسې اساسي کارونه ترسره او نور توجه هم ورته وشي. لونه دغه راغلي چې اوس مثال ډمبرو ته وګورو هم داسې وسایي ده دغه دپاره د هېوادوال دپاره، او بل چې د چوکو ته وګورو هم چوک د ښار ښکلا ده نه، ښار ښکلا ډېره دغه کړې ده راته. در آینده تقاضای ما این است که در رابطه با سرسبزی بسیار کوشش کنند دیگه، به خاطر که از نگاه محیط زیست یک کمی ضعیفی هست. انشالله کوشش کنند که جای سرسبز زیاد جور کنند. موږ الحمدلله د ښاروالۍ د کارو څخه 100% خوشحاله یو، 100% مختګ پکې راغلی دی. تاسې دا ښار وینئ چې څونه خوند کوي، د شپې څونه خوند کوي، د ورځې څونه خوند کوي. هر 4 لارې، سړکان، 4 لارې ټولې ښه فعاله دي، ښه روښانه دي. د یادونې وړ ده چې د لښکرګاه ښاروالۍ لخوا دا بنسټیز کارونه داسې مهال ترسره کېږي چې تر نن ورځې پورې په دغه ښار کې دومره چټک او پراختیایي کارونه نه وو ترسره شوي او د لښکرګاه ښاریان لا هم د داسې ډېرو رغنیزو کارونو غوښتونکي دي. محمد نسیم شاکر، سکون راډیو.